د پی ټی ایم ملاتړ کوونکی ګیلمن پښتون ولې نیول شوی ده؟ چا ورته امر کړی او د چا په خوښه یې نیولی ده؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبره شئ. په سلامونو محرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. دا ځل په بحرین هیواد کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوونکی وزیرستاني ځوان ګیلمن پښتون د پاکستاني ریاست په غوښتنه د دغه هیواد د پولیسو له لوري نیول شوی ده. ګیلمن پښتون په بحرین هیواد کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ فعال ملاتړ کوونکی بلل کیږي چې له تېرو څو کلونو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د خپل ویډیوګانو پیغامونو فارماټ د پی ټی ایم ملاتړ او د پاکستاني ریاست د ظلمونو پر ضد فعالیتونه پیل کړي وو. نوموړي د پاکستاني ریاست په غوښتنه ځکه نیول شوی ده چې د پی ټی ایم کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د لر او بر یو افغان ناره بدرګه کوله او هم پر پاکستان په پښتنو د روانو ظلمونو څخه پرده پورته کوله. تازه معلومات دا دي چې پاکستاني ریاست اوس غواړي ګیلمن پښتون له بحرین هیواد څخه خپل هیواد ته وغواړي او په پاکستان کې په دې توري چې د پښتنو ته ولې حق غواړي زندان ته ولېږدوي. خو پر وړاندې د ټولنیزو رسنیو زرګونه پښتنو مبارزه پیل کړې ده. ویل کېږي چې ګیلمن پښتون ته د دوشنبې په ورځ د وروستي ځل لپاره ټاکل شوې ده چې له بحرین هیواده به د انټرپول پولیسو په مرسته بیرته پاکستان ته انتقال کړي. خو هلته میش پښتانه نه پرېږدي چې پښتون دې د پاکستان ته وسپارل شي. ګیلمن پښتون ملګري او دوستانو وایي چې د بحرین هیواد د دې نوموړي ظالم ریاست ته نه سپاري، بلکې لوی افغانستان چې د ټولو ګډ کور د یا د افغانستان او یا هم بل دریم ګډ هیواد ته وسپاري. ګیلمن پښتون په بحرین هیواد کې د خپل کور د اړتیاو پوره کولو لپاره د مزدورۍ ترڅنګ په دې هیواد کې هغه مهال د خپل قوم لپاره په مبارزه بوخت دی او وایي چې ګیلمن پښتون په ټولنیزو رسنیو کې ځانګړي تمثیلونه هم کول. نوموړي د پښتنو د ویښولو لپاره بیلابیل ویډیوګانې جوړولې. دغه راز د پاکستاني ریاست د ظلمونو څخه هم په تمثیلونو کې پرده پورته کوله. ګیلمن پښتون یو فعال زړول پښتون ځوان بلل کیږي چې د پی ټی ایم د راتګ نه تر اوسه پورې له مبارزو نه دی پشا شوی او لا هم په خپل مبارزو بوخت دی. ګیلمن پښتون د وزیرستاني د پښتون ځوان دی چې له تېرو کلونو راهیسې په بحرین هیواد کې ژوند کوي. د ګیلمن د نیول کېدو وروسته خلکو ادعا کړې ده چې د بیان د ازادۍ د قانون له مخې هیڅوک دا حق نه لري چې ټولنیز فعال ګیلمن پښتون د په دې تور ونیسي چې ګواکې څرګندونې یې توندې کړې دي. د هغه د نیولو وروسته پاکستاني ریاست رسما څه نه دي ویلي، خو د بحرین یو شمېر چارواکي هلته میشتو پښتنو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان په غوښتنه دا کار کړی ده او نیولی ده. راځئ دوستانو ستاسو خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې وکړئ چې ستاسو څه نظر ورکوئ. آیا دا کړنه د بحرین څنګه ارزوئ؟ که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل ښه وخت درته غواړم.